د امریکا پخوانی سفیر وایي د ولسمشر غني په یوازې پرېښودو مو شرموونکی خیانت وکړ، دا چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو او د پاکستان دوه مخه توب په اړه یې څه ویلي، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو یو پخوانی سفیر هوګو لورنس وایي مني چې هیواد یې له افغانستان سره خیانت وکړ. لورنس چې تر 2019 پورې په کابل کې امریکا سفیر و، په یو ځانګړي تلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمي خلیزات د سولې معاملې له ترسره کېدو سره د افغانستان جمهوري نظام منصبینو ته له پوځي ماتې مخکې رواني ماتې ورکړل شوې وه. هغه د دې ترڅنګ د سولې بهیر له کامیابېدو مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د جمهوري نظام د سقوط بل مهم دلیل ګڼي او امریکایي چارواکي پکې ملامتوي. دا له هېواده د ولسمشر غني د وتلو په اړه وایي چې تر اوسه یې ارزول سخت او پر هغه نیوکې شته، خو دا هم باید امریکایان ومني چې د افغانستان دغه رهبر یې یوازې پریښی و. د امریکا د پخوانی سفیر په ټوله کې له افغانستان څخه د امریکا وتل هغه هم په دې بڼه له دومره ناکامیو سره شرموونکی ګڼي. دغه امریکایي ډیپلومات په وینا د افغانستان جمهوري نظام له ټولو ستونزو سره منتخب او مشروع نظام و. پارلمان او نور منتخب بنسټونه لرل او د بیان او رسنیو ازادي د منځني اسیا په کچه بې سارې وه. په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر په ورته وخت کې وایي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو اړیکې دې ورسره موجودې او اصلاح ته دې وهڅول شي. د طالبانو په اړه د سفیر هوګو لورنس ارزونه دا ده چې د پاکستان لخوا یو جوړه شوې ترهګریزه ډله ده او له واک ته د رسېدو مخکې تر اوسه پورې د نړۍ له 10 ترهګرو ډلو سره اړیکې لرلې. دا پخوانی امریکایي ډیپلومات زیاتوي چې پاکستان ورسره د افغانستان او ترهګرۍ ضد جګړې په برخه کې دوه ګونې لوبه وکړه. نوموړی د طالبانو د خپلمنځیو اختلافونو یادونه هم کوي او وایي چې حقاني ډله او د ملا برادر په مشرۍ د کندهار طالبانو خپلو کې سخت اختلافات سره لري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.